السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې د فیسبوک سټوریانې را ډاونلوډ کړئ. او دوستانو ګوره کله چې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ نو دلته د فیسبوک په سټوریز کې ستاسو ملګرو مختلف شان پوسټ کړي وي، چا یې تصویران ورکړي وي، چا ویډیوګانې ورکړي وي، نو دغه صرف تاسو دلته کتلی شئ، دغه تاسو را ډاونلوډولی نه شئ. نو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته یوه ډېره اسانه طریقه درښیم چې د هغې طریقې په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ چې د فیسبوک له سټوریانو څخه د خپل خوښې ویډیو یا تصویر را ډاونلوډ کړئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده سټوري سیور. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. لاندې ګوره لوګ ان ویت فیسبوک بټن ده. په دغه لوګ ان ویت فیسبوک بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په لوګ ان ویت فیسبوک بټن باندې کلیک وکړئ نو دغه اپلیکیشن له تاسو څخه ستاسو د فیسبوک آی ډي، یوزر نیم او پاسورډ غواړي. نو دلته به تاسو له دغه اپلیکیشن سره خپل فیسبوک آی ډي لوګین کړئ، یعنې دلته به تاسو د خپل فیسبوک آی ډي یوزر نیم او پاسورډ کې ولیکئ. نو زه هم راځم دلته اوس د خپل فیسبوک آی ډي یوزر نیم او پاسورډ کې لیکم. نو ګورو دوستان تاسو کتلی شئ چې ما خپل د فیسبوک آی ډي یوزر نیم او پاسورډ کې ولیکئ. تاسو هم د خپل فیسبوک آی ډي یوزر نیم او پاسورډ کې ولیکئ او بیا په دغه لوګ ان بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دوستانو کله چې تاسو په لوګ ان بټن باندې کلیک وکړئ نو اوس به دغه اپلیکیشن ستاسو د فیسبوک له آی ډي سره لوګ ان سي او ستاسو ملګرو چې د فیسبوک په سټوریانو کې هر شی ورکړي وي، کې تصویران ورکړي وي، کې ویډیوګانې ورکړي وي، هغه به ټول په دغه اپلیکیشن کې راسي. نو په دغه اپلیکیشن څخه بیا تاسو هغه ټول سټوریانې په یو کلیک باندې را ډاونلوډولی شئ. ګورئ دلته هغه ټول ستاسو ملګري دی اټومیټیک هلته راخلي، د هغو سټوریانې اټومیټیک دلته راخلي. نو له دغه ځای څخه بیا تاسو په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. ګورئ دوستانو اوس مثال کله چې تاسو فیسبوک خلاص کړئ په فیسبوک کې خو تاسو خالي د هغو سټوریانې کتلی شئ، ډاونلوډولی نه شئ. نو اوس مثال ګوره په دې سټوري باندې ما کلیک وکړئ نو دغه صرف زه اوس ګوره کتلی شم، دلته ډاونلوډولی نه شم، دلته د ډاونلوډ اپشن نشته ورسره، دا صرف او صرف زه دلته کتلی شم. نو دغه رقم دوستانو سمپل تاسو ولاړ شئ، ګوره هغه اپلیکیشن ته، هغه اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ. نو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ دلته به تاسو دغه ټوټل سټوریانې راواړوي. سمپل د آر پرنټ سټوري سم کتله په هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته ګوره تاسو پلی کولی هم شئ، کلیک په وکړئ. نو کله چې تاسو کلیک په وکړئ لاندې ګوره ډاونلوډ بټن ده، په دې ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او تاسو په خپله کتلی شئ ګوره څونه زر بیا دغه سټوري ډاونلوډ شوله. دغه رقم هره سټوري چې مې ډاونلوډوله که تصویر وي که ویډیو وي خالي په هغه باندې تاسو کلیک کوئ. کله چې تاسو کلیک په وکړئ دلته بیا تاسو یو وار پلی کوئ. نو کله چې تاسو پلی کوئ نو دغه رقم لاندې ګوره سور ډاونلوډ بټن ده، په دې ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ نو ګوره دا بله ویډیو هم له موږ سره ډاونلوډ شوه او د موبایل په سټوریج کې سیو شوه. دوستانو ډېر خوندور اپلیکیشن ده. د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره د فیسبوک سټوریانې را ډاونلوډولی شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.